د محمد اشرف غني تازه او نوی اعلان د بغلان په اړه د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ په مکړۍ د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. ولسمشر محمد اشرف غني د بغلان په شمول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو راوتلو له امله د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلي غني د خپلو خواخوږۍ پیغام کې ویلي چې دا پیښې زموږ د ملي پیوستون انساني او اسلامي خواخوږۍ دی ازمیښت دی چې له سیلاب ځپلو سره یې په بیړنۍ توګه د مرستو ثبوت وړاندې کېدلی شي. نوموړي دغه راز اندېښنه ښودلې نړۍ د جدي اقلیمي بدلون له ګواښ سره مخ ده او اړتیا ده چې موږ یې پر وړاندې چمتووالی ولرو. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د بغلان وروستیو سیلابونو د قربانیانو له کورنیو سره غم شریکي کړې او وایي تر خپلې وسې به کوشش وکړي چې مرستو ته ځانونه ورسوي. په ټولو هیوادوالو غږ کوم چې په دې بدې ورځې کې خپلو وطنوالو ته لاس ورکړي. شتمن هیوادوال باید ډیر څه وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان محمد نبي ساخیل او اکثریت نورو لوبغاړو هم د بغلان او نورو ولایتونو د سیلابونو د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي کړې ده. په ورته مهال د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د قوشتېپې کانال روانو لوبو د ټکټونو پیسې به سیلاب ځپلو ته ورکړي. بلخوا د پیښور کرکټ لوبډلې څښتن او پښتون سوداګر جاوید افریدي د بغلان، بدخشان، غور، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو له وروستیو سیلاب ځپلو سره 10 میلیونه کالدارې مرسته اعلان کړه. بغلان او شاوخوا ولایتونو کې وروستي سیلابونو هیوادوال سخت ځپلي او په ځاني تلفاتو سربیره یې کرنیزې ځمکې او کورونه هم ورته ویجاړ کړي دي.